ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ زما ګرانو لیدونکو نن درته ویډیو جوړوم د نظر په باره کې چې نظر بد شریعت کې څه حکم لري حقیقت دی او کنه دی بعض خلک یې مني او بعض خلک یې نه مني نو په دې باره کې درته نن ویډیو جوړوم هغه شروع به له دې نه کوم چې نظر بد حقیقت ته په حدیث کې راځي العین حق نظر یو حق دی مطلب نظر لګیږي نو د دې لپاره پیغمبر علیه السلام دعاګانې ښودلې دي بچ کېدو لپاره أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لپاره یو طریقې هم ښودلې ده چې چا باندې چې نظر ولګېږي او هغه باندې اثر وکړي نو هغه به بیا څنګه بیرته به څنګه ښه کېږي دا د دې واقع په حدیث کې راغلی ده نو هغه حدیث داسې ده چې حضرت سهل رضی الله تعالی عنه ډېر ښایسته و له وجود نه هغه یو ځل اراده وکړه چې غسل وکړي نو په دې کې حضرت عامر رضی الله تعالی عنه دته کتل نو په ده باندې چې نظر ولګېده نو د ځان سره وویلې چې ما دومره ښایسته بدن بیخي لیدلی نه د ځان سره داسې خبره وکړه نو یو دم حضرت سهل رضی الله تعالی عنه راوغورځېده او تبه یې شوله ډېره کلکه نو د دې خبر پیغمبر علیه السلام ته ورسېده چې هغه بیخي مریض ده او سر هم نشي راجګولی نو پیغمبر علیه السلام راغی نو او وی فرمایل چې تاسو څه فکر کوئ د باندې به چا نظر لګېدلی نو خلکو ورته ویلې د حضرت عامر رضی الله تعالی عنه نو حضرت عامر رضی الله تعالی عنه راوغوښته ورته وویلې نو ته ولې خپل ورور ته دعا نه کوې چې کله تا نظر په هغه باندې ولګېږي یعنی مطلب تا باید ماشاء الله بارک الله فیک ویلو بیا به دی بچ کېدو نو د هغه مریضي اوس ختمولو دپاره پیغمبر علیه السلام حضرت عامر رضی الله تعالی عنه حکم وکړه چې ته اوس غسل وکړه او د غسل اوبه راجمع کړه نو حضرت سهل رضی الله تعالی عنه باندې واچوئ دا اوبه واچوئ نو څنګه چې غسل وکړه او اوبه یې راواخیستلې او حضرت سهل رضی الله تعالی عنه باندې واچولې نو هغه یودم بیرته صحت یې ښه سو او راجګ سو او دې دپاره پیغمبر علیه السلام د نظر بد بچ کېدو نه پیغمبر علیه السلام دعاګانې ښودلې دي نو هغه دعاګانې که موږ روزانه ووایو هر مانځه نه بعد یا سحر مانځه نه بعد او ماښام مانځه نه بعد ووایو نو موږ باید وایو انشاءالله د چا نظر بد نه لګېږي او بله خبره دا ده چې چا باندې زمونږ یو ښه شی ووینو نو باید موږ ماشاءالله ووایو لا حول ولا قوة الا بالله ووایو یا ورته ووایو چې بارک الله فیک نو په دې باندې به هغه له دې نه بچ شي ځکه پیغمبر علیه السلام موږ ته دا حکم ویلی چې څه حکم کړی ده چې یو چا باندې نظر ولګېږي او ښه شی تاسو ته وبرېښي او تاسو ډېر حیرانه شئ نو تاسو باید ماشاءالله ووایئ نو ځکه به یو مسلمان ورور ستاسو د نظر نه بچ شي او دا داسې نه ده چې د هر چا نظر لګېږي د بعضو خلکو لګېږي او دعاګانې به انشاءالله زه تاسو ته لاندې په تفصیل کې واچوم والسلام علیکم ورحمة الله